یو کال سفر هغه زما وستا د الله طرف ته وشو یو کال زمون په ژوند کې څه شو کم شو یو کال بګي کم شو سوچ دا دی چې د یو کال خو ته ولېږو د الله طرف ته خو لا خو چې ګوره څه دي لېږلي دي الله ته هغه به ستا او د الله په منځ کې زما ټولو ته دا نصیحت چې نوی ژوند شروع کړئ نوی ژوند شروع کړئ توبه وباسئ عزم او اراده په ښه ارادو کې چې الله د دې نوي کال د شروع کېدو سره به موږ نوی ژوند شروع کوو کوئ دي چې که نه کوئ یا الله د دې نوي کال د شروع کېدو سره زما په عقیده کې چې کومه کوتاهي وه هغه به ختمه کړمه یا الله په عبادتونو کې زما نه کوتاهي کېده هغه به بیا نه کېږي یا الله سندرې مې اورېدې بیا یې نه اورمه یا الله فلمونه مې کتو بیا یې نه ګورمه یا الله په انټرنیټ کې مې فحش تصویران ویډیوګانې کتې بیا یې نه ګورمه یا الله د پردو زنانو سره مې رابطې جوړولې یا الله بیا یې نه کومه یا الله سود مې خوړو بیا به یې نه کومه یا الله حرام مې خوړو بیا به یې نه کومه یا الله د مور پلار سره مې ظلم زیاتې کوو بیا به یې نه کومه یا الله د ښځې او د بچو سره مې ظلم کوو زیاتې کوو بیا به یې نه کومه یا الله بد اخلاق ومه بیا به اخلاق برابر کړمه یا الله هر قسمه چې کومه ګناه تا ته رایادېږي وه یا الله مخکې مې کوله خو اوس یې نه کومه د نن نه یو نوی ژوند شروع کړي